ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمد الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. صدق الله العظيم. أما بعد، الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم، والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. در الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. مؤمنانو، تیر جمعه د عبدالله ابن ابی او د بعض منافقانو خویونه په دې نیت چې الله ته مونږ تاسو بچ کړي. استاسو د وړاندې بیان شو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه هغه منقبت چې الله تبارک وتعالی د صحابو ایمان الله ته خوښ دی، د خلفای راشدینو ایمان الله ته دومره خوښ دی چې الله هغه آیاتونه په داسې شکل کې راولېږل چې د هغې نه دا خبره ثابته شوه چې د الله د عمر سره اتفاق دی، او په وخت یې نه رالېږل. الله په هر څه باندې قادر دی. مخکې نه رالېږل د آیاتونه،
الله ته چې څه منظور او هغه وشو وروسته یې قانون جوړ کړ دا قانون شو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا. ای منافقینو کې چې څوک هم مړ شي دی باندې به جنازه نه کوي. بیا دې حده پورې چې یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا منافقینو لیست هم ورکړ پټ چې دا منافقین. حضور هم جنازه نه ده فرمایلی او هغه ته چې لیست ورکړی نو هغه به هم بیا په هغه جنازه کې نه او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دومره لوی شخصیت ته ګوره او دومره لوی عظیم ایمان ته ګوره. قرآن د هغه د رایې مطابق نازلېدلو ته ګوره. دا یو آیات نه دی د دنیا دی بیا چې ته بیان به کوم تاسو مخکې ما بیان کړی. سره د هغې به هم چې کوم صحابي سره دا لیست نو هغه ته به یې کله کله وي چې دا کوم لیست د منافقینو تا ته میلو دی نو زما نوم خو په دې کې نشته هسې نو زما نوم پکې. دا ټکې څه شی دی؟ دا زموږ دپاره یو تعلیم تربیت دی. ګورې چې څومره د یو سړي ایمان مضبوطي دومره به دا سړی په خپل ایمان یریږي. څومره چې د یو سړي ایمان کمزوري او منافقت ته نږدې کېږي نو دونه به دې وایي چې زه مضبوط یم. په خپل ایمان به دې به ورته مضبوط ښکاري، خپل عمل به ورته ښکلی ښکاري. ما خو ډېر ښکلی عمل وکړو چې اوس هم نه قبلېږي نو دې د الله نه لرې دی نو دې الله شان څه پېژني او د هغه د شان مطابق عبادت څه پېژني. چې څونه الله ته نږدې کېږي دونه به دې ته پوهېږي چې هو د الله دې شان ته وګوره زما دې بېکاره عبادت ته وګوره. چې دا نیت د چا و الله وایي چې د عبادت تا وکړو تاله مې په لوی مقام کې قبول کړ. دته خپل عمل ناقص ښکاري. خدای ما خو څه ونه وکړه ما عبدناک حق عبادتک. ستا د عبادت حق خو ما ادا نه کړ. الله وایي بنده دا هر څه تا وکړه. دا د آیاتونو مفهوم تاسو ته بیانوم. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه خلکو ته به یو قرآن په تراو کې اورو او بل قرآن به ځان له هره شپه یو قرآن مجید په تراو کې خلاصوه. رمضان چې به خلاصېده نو 10 شپېلې به هغه قرآن خلاص کړه او چې په آخره شپه کې به یې جړل وی به خدای نعمان سره نور هېڅ نشته خو د دې سپینو ګیرو مې او د سپینو ډکو خاطرو کې نور نعمان سره څه نشته. دا چې منافق دا کار کولی منافق به وایي چې ښه اوس به هم لا نه قبلېږي دا دونه کارونه مې وکړو دا مې وکړه هغه مې وکړه. دا شی ښه نه دی. که چېرې زموږ ذهن کې دا راځي نو د دې خپل ایمان باندې یره پکار ده او کلکه توبه پکار ده. موږ له جلا په دې خپلو عملونو پکار ده. بله دا خبره ده چې څومره د یو سړي ایمان مضبوطي ده ته دومره قبر اخرت او حشر دا ورته قریب ښکاري نږدې ښکاري. ستا را باندې پیسې پورې دي زر دا واله ما سره به آخرت کې په قبر کې په آخرت ما سره به پیسې نه ګورې. ستا را باندې حق دی دا ګورې فورا ادا کوم ما سره به هلته یي نه څه. او چې دا آخرت تې نه لرې چې کله به یي یا به نه یي یا څه یا څوک یې تپوس کوي دا منافقت. تپوس والی څوک نشته. دین الله هم ير دا د منافقت علامات دي مؤمنه. لا دا مې د چا نه اورېدلي که چېرې حقیقت چې په بعضې فیصلو کې د عدالت کې سړي له قسم ورکوي او یا ورته قرآن مجید کې دي یا په جرګو کې چې په دې لاس کې ده چې داسې به نه کوم نو وایي دا خلک وایي که چېرې دې باندې مونږ په دروغه لاس کېښودو نو بیا خو به تباه شو هسې نه د قرآن هغه
بې حرمتي د هغې اثر را باندې په عذاب را باندې را نشي. نو وایي دا یو ټوټکه مشهوره ده، اورېدلې مې دي خلکو نه، کیدای شي تاسو هم اورېدل، چې ځان سره په جیب کې یا په بډه باندې پټ غوښوې تپاڼې دا ځان سره کېدې نو په تا به بیا عذاب نه راسي که ته بیا په دروغه قسم خورې. اول خو دا ټوټکه د سره کتابونو چې ته لیکلې نه ده، خو دا نه خواسته که چېرې دا صحیح شي نو د دې سړي په آخرت یقین نشته، که دلته کې بچ شم نو آخرت کې خو نه بچ کېږم. آخرت باندې چې د چا داسې یقین نی او صرف د دنیا کې ځان بچ کړي په آخرت یقین دا هم منافقت دی. دله خو بیا ډېره جړه وه، ډېره غټه توبه او یره د الله نه پکار ده. مؤمنانو، رسول الله صلی الله علیه وسلم درې منافقانو درې علامات ښودلې دي. اذا حدث کذبا، کله چې دې خبرې کوي نو دروغ به وایي، دروغ به وایي. دا دروغ علامت چې دی دا د منافقانو. لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. د دې په ضمن کې ابو احیان مبارک لیکلی دي چې لهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون. منافقان متعلق الله وی دي د پر عذاب درناک دی چې دی دروغ وي، او دا درناک عذاب د چا لپاره دی؟ منافقانو لپاره چې دی دروغ وي. نو دې ځای هغه وایي چې الله پاک داسې نه دی ویلی چې لهم عذاب علیم بما كانوا ینافقون. دی د پر عذاب درناک دی چې دی منافقت کوه، نه دی دروغ وي. دا الله پاک فرمایلی دی. نو ورپسې فرمایي چې دا دروغ چې دی د دې نه منافقت جوړ شوی دی، د منافقت نه دروغ نه دی جوړ شوی، د دروغو نه منافقت جوړ شوی. الله دې دې نه بچ کړي. حدیث مبارک کې راغلی دی چې یو سړی خبره دروغ وکړي که نه، د ده د مخې نه فرشتې یو میل پورې لرې لاړ شي، دونه بدبوی ته لاړه شي. انسانان صاحب کشف چې هغې ته هم د دې پته لګي د دې بدبوی، او فرشتو ته خو خاص پته لګي. نو حدیث مبارک یو میل پورې ته لرې لاړ شي چې دروغ وایي. کله چې یو سړی دروغ وایي چې یو ځل وایي، الله پاک فرشتو ته وایي چې خیر دې صبر ورته وکړي، چې بیا وایي نو بیا هم وایي صبر ورته وکړي، چې بیا وایي نو بیا په دې دروغجنو کې د ده نوم ولیکئ. چې کله فرشتې د ده خبره کوي نو ورسره دغه فلاني دروغجن کذاب، د فرشتو په لیکونکو کې د ده د نوم په کذابو کې راشي، په دروغجنو کې. بیا به چې ته په غټه توبه او چې داسې سړی ورپسې رواني که نه او زر توبه نه وباسي او نور ګناهونو کې راځي، نو بیا ورته د توبې توفیق نه میلاویږي. زر توبه د ګناه نه ایستل پکار دي چې زر سړي ته توبې توفیق هم میلاو شي او وروسته عمل هم سم کړي. کله چې یو بنده رښتیا وایي، د بعضې امتحان او تکلیف سره هم رښتیا وایي، نو الله پاک وایي د ده نوم په صادقانو کې ولیکي، رښتینو کې. بیا چې فرشتې د ده نوم ولي نو ورسره صادق وایي، رښتینې. بیا څنګه چلو شي؟ بیا الله پاک فرمایي کونو مع الصادقین، رښتینو سره کښېنئ چې تاسو هم پاک شئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع الصادقین. د دې په ضمن کې مفتی شفیع صاحب په معرف القرآن تفسیر کې لیکلي دي چې الله تبارک وتعالی داسې نه دی ویلي چې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وکونوا مع العلماء نکونوا مع الصادقین. بیا خو به دې ډېرو ګډو وډو ځان ته وایي چې مونږ هم ایاتونه سکالرانو مالرانو به یې مونږ هم پوهیو، بس مونږ سره کښېنئ خبره سمه ده. نه، دې ځای کې هغې دا یو نقطه لیکلې ده. الله دې مونږ رښتیني کړي. رښتینی صفت دا د مؤمن صفت دی.
مؤمنانو. دویم اذا وعده اخلف، کله چې وعده کوي نو بیا وعده خلافي کوي. دا د مؤمن صفت نه دی. د مؤمن صفت دا نه دی چې دی به وعده خلافي کوي. هغه وعده به دې سره کوي نه چې اثر ته نشي رسوي. وعده به هغه کوي، وعده خو لا لویه خبره ده. اراده به مؤمن چې کوي په دې نیت به کوي چې دا کار به زه خامخا کوم، او چې وعده شوه خبره بیا خو بالکل مخالفت نه کوي. او د خدای پاک دی عظیم احسان ته وګوره چې صرف د نیکۍ اراده دې وکړه نو هم د خدای پاک که پس عذر د نه بیا پاتې شوه هم تاله د هغې اجر و ثواب درکوي الله پاک. او اراده هغه په سچه او د زړه د اخلاصه به کوي. پس عذر باندې پاتې شو خدای پاک تعالی د هغې هغه اخلاص ته ګوري، هغه اجر ثواب به تعالی الله پاک درکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړي سره په یو لار باندې روان، سړي ورته وی چې دلته کې ودرېږه زه راځم. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ښه ده. ها تصدیق دا یې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم. سړی لاړو نو د هغه نه خبره هېره شوه. منځ کې دغه ورځ تېره شوه، شپه هم تېره شوه، د ورځې بلې ورځې هم څه حصه تېره شوه، ښه کافي وخت د بلې ورځې هم ډېره حصه تېره شوه. اتفاقي هغه سړی په هغه لار روان و، رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ځای کې ولاړ. منځ کې شواروز نه زیات وخت تېر شو. سړی ډېر ملامته شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم تا وی ودرېږه زه راځم. ما وی ښه بس زه ولاړ یم. دا مونږ او تاسو دپاره سبق دی. هغه خبره باندې ښه په کار چې سړی هغه سر ته رسولی شي. اذا اؤتمن خان، کله چې امانت ولا ورکړي پای کې خیانت کوي. دا د منافق صفت. اکثر په دې پیسو کې خو خامخا خلک خیانت کوي. دا د مؤمن صفت نه دی. او په یو څیز کې ملاوټ کول، مسلمان له دوکه ورکول، دا هم د دې په ضمن کې راځي. دا منافقت علامت دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم صراحتا حدیث چې هغه سړی زموږ نه دی، یعنې زموږ په امت کې نه دی، خیانت کوي او ملاوټ کوي، شی یو ښکاره کوي او کوي بل څه. مؤمنانو د دې نه پس یو بله خبره مخې ته راله بیا هم په دغه نهمه هجرې باندې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه وخت کې حج فرض شوی و، خو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه کال باندې حج ته لا نړو او په خپل ځای باندې قایم مقام سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ حج للیږلی او د حج امیر مقرر کړی دی. ان شاء الله بیا به درته بیان وکړم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. مؤمنانو تاسو ته پته ده چې زمونږ 12-13 باندې زمونږ اجتماع ده. د دغه اجتماع دپاره دی صاحب حق حاجي صاحب اوس ماته یاد کړه چې دې خلکو ته ووایه چې دې کې بلا خرچي کړي او دې دپاره تاسو ښه کافي چندې ورکړي م دي او بیا هم چې دی نو دې دپاره ځکه چې دا اجتماع چې ده نو دا د خدای د عشق او د محبت یو مظاهره ده چې خدای پاک خپل معرفت مونږ ته هم نصیب کړي او تمام عالم ته نصیب کړي او دغې دپاره خدای پاک انسانان پیدا کړي. کم سړی چې الله پیژني او د الله عبادت کوي دا سړی کامیاب دی او دی به کامیاب دی دنیا نه ځي. نو ما له خو صاحب حاجي صاحب پیسې راکړې چې دا ستا شوې خو زه ورته یم اصل ثواب ستا کېږي. وایي دا ستا شوې که چنده کې ورکړې که ته یې ځان له هلې
خو اصل ثواب د هغه دی، بس دا خو ده له زړه نه وویستې، دا 5000 روپۍ راله راکړې چې دا پکې ته واچوه. د مخکې م نور هم خپله چنده ورکړې او چې ماله دا راکړې، بس دا اصل ثواب د ده دی، زما نه دی. که ما سره دې وخت کې په خپله 5000 روپۍ وی نو ما به هغه ورکړې، ځکه چې ما ته د چندې مطالبه رانه وکړه. نو دا خو راله ده راکړې چې د ما له دې نه شروع وکړه. نو تاسو خپلې ځکه دې کې دا څومره خلک چې راځي او دا خاص د الله د رضا دپاره راځي او دې کې دا خیرات هم کېږي، او اصل خیرات په دې کې د خدای پاک خبره خلکو ته رسېدل دي، د الله محبت خلکو ته رسېدل. نو دا خو د راله راکړې، الله دې دله د دې پوره اجر ورکړي، او کور کې بیمار دی الله دې هغه له شفا ورکړي. دی وایي چې 8000 روپۍ زما له طرف نه شوې. 15000 روپۍ شاه زمان د مشرف لالا زوی دی.